د بغدادي پیر ناول لومړۍ برخه. لارا او تکړې جامې په بکس کې کېښودې. ویې ویل سوزان څه فکر کوې؟ د پوهنتون ورځې رخصتي دی، په دومره ستړي سفر ارځي؟ ځوان نجلۍ ریموټ ور واخیست، تلویزیون یې مړ کړ. ورې وویل تر دې ډېر رخصتي نه لرو، ښه ده څو ورځې به د لندن له شور ماشوره لرې یو. لارا ناره کړه ټاما. غوږ یې ونیو، څه یې وانه اورېدل. لور ته یې وکتل، ویې ویل ورور دې چېرته دی؟ سوزان کړکۍ ته ودرېده، لا پورته یې لاندې وکتل. پلار یې د واګون موټر پر سر د لرګي وړه کښتۍ تړله. ویې ویل مخکې یې موټر پاکوو. لارا د بکس زنځیر کش کړ. سوزان پر زینو کته شوه، د باندې ووته. لمر پوست لګېد، نری باد د ونې ببرې پاڼې خوځولې. سوزان یودم چیغه کړه، منډه یې واخیسته، لرې ودرېده. په خوش کې وویل پلاره تر اوسه لا یخني ده. له عمره پوخ سړی د موټر مخکینۍ شیشې ته د اوبو پایپ نیولی و. خندل یې. سوزان پر خپله غاړه لاس تیر کړ، ګوتې یې لندې شوې. ټټر ته یې وکتل، لوندو د ونې له سیوري لمر ته شوه. ویې ویل پلاره ټام دې ونه لید؟ سړي زرزمیني ته اشاره وکړه. سوزان ورغله، ژیړ ګروپ بالو د زرزمیني په بل سر کې ټکا خطا. تر زړو کوچونو تیره شوه، پښه یې له بایسکل سره ولګېده. پر ولاړو کارتنونو یې لاس تکیه کړ. د وښو د ریبلو د ماشین له سره مخ نقاب ور واخیست. نقاب اوږدې سرې داړې درلودې، سترګې تر غوږونو پرې وې. نقاب یې خپل مخ ته ور واغوست، ارام ګامونه یې واخیستل، مخکې لاړه. ورور یې د لرګیو په یوه لوی صندوق کې څه لټول. سوزان ملا کړوپه کړه، وغورېده. ټام ورته وکتل، د سوزان د تندي نرۍ ګونځې سره ورغلې. ونه ډار شوې؟ ټام وویل د کرکټ په توپ پسې ګرځم، میاشت مخکې مې په همدې صندوق کې لیده. سوزان وخندل. په دومره جنجال نه ارزي له کرکټه پرته میله نه میله. سوزان ډارونکی نقاب لرې کړ، پر یو کارتن کېناسته. ټام وویل ایرلینډ مې نه خوښیږي، کاشکې مې یوه اونۍ همدلته په لندن کې تېره کړې وای. سوزان ودرېده، درب شو، سر ته یې لاس ونیو. له پورته د لرګي کوچنی صندوق راولوېد، پر ځمکه ولګېد. پورتنۍ تخته یې بېله شوه. ټام چیغه کړه پام. سوزان کېناسته، له ځمکې یې کوم شی ور پورته کړ، ګروپ ته یې ونیو. ویې ویل میډال؟ ټام په بیړه ور وکتل. میډال یې د خپلې خور له ګوتو واخیست. ورو یې وویل د ژیړو دی، ورته وګوره څه پرې لیکل شوي. د انګلستان د ملکې میډال، 1935 میلادي کال. سوزان وویل اوس 2014 دی، مانا یو 80 کاله یې وتلی دي. ټام پړ مخې پروت صندوق په بله خوا واړوه. یوه پنډه زړه کتابچه ترې ولوېده. سوزان کتابچه ور واخیسته، ور پویه کړل، ویې ټوخل. د کتابچې پر پوښ یې سنګله تېره کړه، شونډې یې وخوځېدې. بغدادي پیر، ډیوډ جونز. سوزان د کتابچې ځای ځای پاڼې واړولې، یو ځای لیکلي ول. یوې مرغۍ ته مې وکتل، د ستوني سپینې پستې بڼه کې به یې وپړسېدې، اخیستې هوا به یې په خواږه غږ بدله شوه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې شوه؟ ارزانه ده. ومې ویل نه. یو دم یې خوله خلاصه شوه، په خوند یې وویل ها خو سم ووایه چې کوترباز یې. سوزان یوه بله پاڼه واړوله. امان الله خان وویل ناوخته ده، وار له واره د مطلب خبره راواخلم. الن مایک پیژنې؟ ټوخي واخیستم، له خولې مې چایو داره وکړه. پیاله مې پر میز کېښوده، بښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومال راوویست. د خپلې کورتۍ د ټټر پر لنده شوې برخه مې تیر کړ. سفیر ته مې وکتل، په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېدله.
دا کتابچې په بله پاڼه کې لیکلي ول. یو دم مې ډډ خندی واورېد. یو کوچیاني غږ وویل: پیر صاحب خو له خپلې کونې نه دی خبر، پرتوګ یې په چپه خوا اغوستی، نو ورک سپرلی به څنګه په خپلو پښو راولي ها؟ سوزان بله پاڼه واړوله. زه به پر ځمکه ګرځېدم، خو خلکو به اسمان ته کتل، په هرې سپینې کوترې پسې به یې چیغې وهلې: پیرګل ته وګورئ، له ځانه یې کوتره جوړه کړې، پر خپلو مریدانو راګرځي. چا چې به ولیدم پر ځان یې دوزخ اور حرام ګاڼه. سوزان بیرته د کتابچې پاڼې سر واروستې. موټر تیز و، ونې، کورونه، شنې کروندې په منډه شاته تلې. سوزان وویل: پلاره میله نو داسې وي؟ سړي وخندل. دا موټر له اکسلیټره یې پښه پورته کړه. سوزان د مخې سیټ ته غړۍ ور اوږده کړه. د سرعت ستن 50 میلو ته راښکته شوه. ویې ویل: اوس نو په رښتیا میله شوه، له لارې هم باید خوند واخلو. ټام چیغه کړه: هلته وګورئ. سوزان مخ ور واړوه. لرې په شنو غونډیو کې 2 سپینو اسانو منډې وهلې. لاره وویل: لارې ته ګوره. سړي لاس ور وغځاوه. د ښځې پر وړاندې یې پاسته چونډۍ ور ولګوله. دا لاره مخسور شو. په بیړه یې شاته وکتل. اولادونه یې ورمېږونه ورکاږه کړي ول. د موټر د شاله شیشې آسونو ته کتل. د ونو غوټه راغله. آسونه ورک شول. سوزان مخ واړوه. د موټر د عقبنما په آینه کې د خپل پلار وړو سترګو ته وکتل. ور یې وویل: پلاره نیکه دې څنګه سړی و؟ سړي وخندل: څنګه دی؟ یو دم زما نیکه ذهن ته درغی ها؟ هسې زما نیکه ستا د مور د نیکه غوندې کشش نه و چې ټول عمر په کلیسا کې تیر کړي. دا لاره ټنډه تروه شوه. ته باید زما نیکه ته احترام وکړې. سړي وخندل: ما خو کومه بده خبره نه ده کړې. غلی شو. په خوند یې وویل: برېټانیا ته د ډیوډ جونز خدمتونه نشو هیرولی. پوهیږئ نیکه مې په برېټانیوي هند کې ږیره سپینه کړه. پوره 40 کاله یې ملکې ته خدمت وکړ. سوزان وویل: میډال مې ولید. سړي په بیړه ور وکتل. سوزان وویل: نن سهار مې په زیرزمیني کې یو صندوق وموند. سړی په خبره کې ور ولوېد: هلته یوه زړه کتابچه هم وه. هو راسره روا مې اخیسته. سړي وخندل: ښه دې وکړل، خو پام ورسره کوه. ټام وویل: پلاره تا لوستې ده؟ هو خو کلونه مخکې، سم مې نه ده په یاد. تاسو یې ولولئ، پر خپل غور نیکه به افتخار وکړئ. دا کشتۍ پر غولي ګڼ موټر ولاړ ول. سمندري مرغانو خپل اوږده سپین وزرونه باد ته ورکړي ول. هوار تلل. سوزان د کشتۍ اوسپنیزې کټارې ته ودرېده. د سمندر اوبه ارامې وې. کله کله به د نجلۍ ژیړ اوږده ویښته د هغې ښۍ سترګې ته راغلل. ګوتې به یې ترې لاندې کړې، تر غوږو به یې واړول. کشتۍ ورو تله. شاته د سپینو زګونو لیکه پاتې کېدله. سوزان مخ واړوه. مخامخ اوږده څوکۍ یوه جوړه ښکارېدله. ځوان نجلۍ د هلک پر زنګون سر ایښی و. هلک د نجلۍ په ژیړ ویښتو کې ګوتې تېرولې. دا ټام غږ یې واورېد. دا د کشتۍ سالون ته د خوراک لپاره ور وباله. ورغله. د کاچوغو او پنجو ټکا خطا ګڼ کسان ناست ول. ډېرو یې تنګې سترګې او پیتې پازې درلودې. د چین، جاپان او کوریا سیلانیان ول. سوزان میز ته نږدې څوکۍ وښویوله. کېناسته. سره کړې غوښې یې خوښه نه شوه. له ګارسونه یې د ترکارۍ سوپ راوغوښت. ډوډۍ وخوړه. کوټې ته لاړه. پر کټ پرېوته. د کمپیوټر له بکسه یې د خپل غور نیکه کتابچه راوویسته. بغدادي پیر ډیوډ جونز. دا مطالعې ګروپ یې ولګاوه. ځای ځای پاڼې یې واړولې. مسلسل تاریخونه یې درلودل. کله کله د یوه او بل یادښت ترمنځ
میاشتې او ان کلونه وتلي ول. بیرته لومړي پاڼې ته راغله. د سوزان غورنیکه ډیویډ جونز لیکلي ول: بریتانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د فبروري 28. ناارامه یم، کیسه معلومه ده. غرمه مې هندي شراب وڅښل، ښه نه ول. پر زړه مې ترخې اوبه راواوښتې. نیم ساعت مې په تشناب کې تېر کړ، بې ګټې و. آخر مې د میلمستون زړې خدمتګارې راني ته ورغږ کړل. له جارو سر راغله. ګېډې ته مې غبر ګلاسونه نیولي ول. له درده تاوېدم. ډاکټر مې راوغوښت. راني د باندې ووته. شېبه وروسته یو کوچنی خیرن بوتل راته ونیو. ویې ویل چې یوناني دوا ده، د نس تاو به دې ښه کړي. یو خرپټ شنه رنګونه پوډر مې له اوبو سره تېر کړل. دا راني خبره سمه وه. ساعت وروسته مې د نس چونګاری ودرېد. ماسپښین یو عسکر راغی، سلام یې ووهله. یو کاغذ یې راته ونیو. حیران شوم. چانسلر لاهور ته راغلی و. عاجل یې غوښتی وم. په بیړه مې پر ځان اوبه تېرې کړې. ژمی دی، خوبه تودې لګېدې. دریشي مې واغوسته. پر کوټ بند ایښې خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه. د باندې په 4 آسانو پسې تړلې ګاډې ولاړ ول. ور وختم. د لاهور بازار له ګڼې ګوڼه ډک و. د هندي تیزو مسالو بوی ته ګاډۍ یوې تنګې کوڅې ته ورننوته. له اذانونو سره د پایزیبونو د شرنګا غږونه ګډ ول. څوک جوماتونو ته تلل، څوک درمسالونو ته روان ول. چا د رقاصانو ننداره کوله. ګاډۍ یوې پخوانۍ کلا ته ننوته. دا کلا په لاهور کې د انګریزانو لوی مرکز و. اوږدې کوټې ته ورغلم. له پوځي منصبدارانو ډکه وه. د چانسلر ډیل اوږده بریتونه زړېدلي ول. خولۍ مې د سلام په دود سره له سره کښته کړه. پر اوږد میز پورې جوخته څوکۍ مې راکش کړه. کېناستم. دا څنګ ملګری البرټ ته مې وویل. اوږې پورته واچولې. لاهور ته د چانسلر د ناڅاپي راتګ په علت نه پوهېده. چانسلر په بریتانوي هند کې د سر سړی و. ما ډېرې ناستې ورسره کړې وې، خو تر دې دمه مې دومره نارامه نه و لیدلی. ما یې لاسونو ته وکتل. پاڼډې سرې ګوتې یې لړزېدلې. چانسلر ودرېد. غاړه یې صافه کړه. ورو یې وویل: د افغانستان له حالاتو خبر یاست؟ ټول غلي ول. البرټ ودرېد. هو صاحب، پاچا حبیب الله خان یې د لغمان په کله ګوشت سیمه کې وواژه. غلی شو. چانسلر وویل: همدومره؟ نه، څه موده مخکې زوی امان الله خان پاچاهي اعلان کړه. د امان الله خان په اړه څومره معلومات لرئ؟ البرټ بله خبره ونه کړه. چانسلر د تنباکو له پاڼو جوړ پنډ سګرټ ولګاوه. خولې سپېرې لوخړې راووتې. یو دم یې چیغه کړه: ایشورام چیرته دی؟ دروازه خلاصه شوه. انګریز پوځي سلام یې ووهله. په زوټه یې وویل: صاحب، ایشورام همدا اوس راورسېد، خو نیغ تشناب ته لاړ. البرټ ته مې وکتل. لاندنۍ شونډې په غاښونو کې ټینګه نیولې وه. ګېډه یې پورته پورته غورځېده. په مخ کې یې راټولې شوې وینې وپوهولم چې خندا یې په ډېره سخته کابو کړې ده. نورو ته مې وکتل. ټولو جدي څېرې نیولې وې. ایشورام راغی، خو چانسلر د دمې جوړولو وخت ورنه کړ. له هغه یې وغوښتل چې خبرې وکړي. ایشورام مې پېژانده. هندو و، خو صافه پښتو یې ویله. د په کابل کې د یوناني طب کاروبار کاوه، خو په اصل کې د بریتانوي هند تنخوا خوړله. ایشورام وویل: زما دکان د کابل مراد خانې ته نږدې دی. څو ورځې مخکې پر سپیناس یو سپور ځوان راغی. ځوان ښایسته ښکارېده. غټې سترګې، سپین مخ او نري بریتونه یې لرل. ورنږدې شوم. امان الله خان له ګارډ او له عسکرو پرته یوازې راوتلی و. له تیکې راوتلې تورې یې لمر ځلوله. خلک خبر شول. دکانونو ته قلفونه ور ولوېدل. ارته میداني له سلګونو یا هم زرګونو کسانو څخه ډکه شوه. ځوان پاچا ناره کړه. ولس د خپلواکۍ اخیستلو ته راوباله. د یو سرلوړی، آزاد او پرمختللی افغانستان غوښت. په خبرو کې زور و. خلک د انګریزانو پر ضد پاڅولو ته رابلل.
ایشورام 20 دقیقې خبرې وکړې، کېناست. چانسلر له جیبه یو کاغذ راویست. امان الله خان برېټانوي حکومت ته لیکلي وو چې افغانستان باید د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژني. وروسته د ناستو کسانو نظر وغوښت. ټول پرې وخلول. د امان الله خان لیکې هسې پاڼې وګڼلې. ویې ویل چې یو کمزوری پاچا د برېټانیا د لوی امپراتورۍ پر وړاندې هیڅ هم نه دی. دا ماشوم بیا ارزښته وګڼئ، همداسې یې پرېږدئ، دا لیک ثواب مه ورکوئ. خو یې شیرام قناعت نه کاوه. ویل چې له امان الله خانه ویره پکار ده. ما تر دې پخوا په یوه افغان کې همداسې د ازادۍ شور او له انګریزانو دومره ډېره کرکه نه وه لیدلې. سوزان کتابچه کېښوده، تشناب ته لاړه، مخ ته یې څو لپې اوبه ور واچولې، بېرته پر کټ اوږد وغځېده، پاڼه یې واړوله. برېټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د اګست 10. د شپې 1 بجه ده، ویښ یم، اعصابو مې کار پرېښی. یو ځوان پاچا څنګه یوې لوی امپراتورۍ ته ماتې ورکړه. زړه ته مې نه لوېږي، خو واقعیت دی. موږ په څو جبهو کې مات شوو. تش لاسو خلکو توپونو او تیارو ته غېږې ورکړې. ترپ پر ځمکه یې راوویشتل. سخته ده. لویه برېټانیا یې وشرموله. برېټانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د سپټمبر 22. سهار په خړه تلیفون راغی. چانسلر ور وغوښتم. نیم ساعت وروسته یې راته وویل چې بار او بستره دې وتړه، له څو نورو کسانو سره به کابل ته ځې. دې ناڅاپي سفر ته نه وم تیار، خو د چانسلر تر یو تندې وپوهولم چې اضافه خبرې مې په ګټې نه دي. چانسلر راته وویل چې په کابل کې زموږ د یو څو کسانو موجودیت ضرور دی. 100 زړونه مې سره وتړل. ناروغي مې بانه کړه. ورته ومې ویل که امکان لري یو بل څوک ولېږه، خو قناعت یې ونه کړ. دی پوهېده چې دې ماموریت ته تر ما بله غوره کس نشي موندلی. زه د برېټانوي هند په ټولو سیمو کې ګرځېدلی وم. دا خپل 15 کلن ژوند 14 کاله مې د برېټانیا هند په استخباراتو کې تېر کړي ول. له بنګاله رانیولې د ایران تر سرحده بلد وم. 6 کاله مې له شاه حبیب الله خان سره په دربار کې د مشاور وظیفه درلوده. د افغانانو خوی رواج ښه او بده را معلوم و. په پښتو مې صافه خبرې کولې. له قوارې هم انګریزۍ ته نه پاتې کېدم. مور مې ایټالوۍ وه. د افغانانو غوندې رنګ یې درلود. تورې سترګې او تور ویښته مې له موره وړي ول. کابل، 1919 میلادي کال د اکتوبر 4. پرون یې راته وویل چې له غازي امان الله خان سره به سبا په 10 بجو ګورئ. خو البرټ را یاده کړه چې افغانان وخت ته ارزښت ورکوي. د سهار ناشته مو په کراره وخورئ. البرټ تک سور چاغ سړی دی. سره ډبل برېتونه لري. په خوراک ډېر وخت تېروي. له هرې ګولې خوند اخلي. خو زموږ د سفر بل ملګری 4 هډوکي خوار بوډا دی. که د بدن غوښه ترې وتراشي نو ټول به 4 کیلو هم ترې جوړ نشي. خو پزه یې تر اندازې زیاته اوږده ده. ډېر نه خاندي، خو کله چې وخاندي پورتنۍ شونډې په پزه کې ورکه شي.